الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. معززو یورور پختنه کړې ده چې د قرآن کریم تلاوت په لوڅ سر باندې د زنانا او یا هم نارینه‌و لپاره څه حکم لري؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه مفسرینو حضراتو د قرآن کریم په آدابو کې لیکلي او فقهاو په خپلو کتابونو کې نقل کړي چې د قرآن کریم د تلاوت د آدابو څخه یو ادب دا دی چې انسان به پر ښه احوالو باندې ښه جامې به یې په تن وي او حتی عمامه یعنی لنګوټه پکړي دا به یې په سر وي او مخامخ به قبلې شریفې ته د قرآن کریم تلاوت کوي. الفتاوى الهندیه کې راځي رجل اراد ان يقرأ القرآن، یو څوک دی چې هغه اراده د قرآن کریم لري، فینبغي ان یکون علی احسن احواله، نو ده لره ښایي چې دی پر خپل ښه احوالو باندې مثلا یلبس صالح ثیابه چې هغه ښه جامې به په تن کوي، ویتعمم او پګړۍ یعنی لنګوټه به په سر کوي، ویستقبل القبله او مخامخ به قبلې شریف ته تلاوت کوي. لأن تعظیم القرآن والفقه واجب، د قرآن کریم او فقه تعظیم واجب دی. نو دا ادب دی چې باید د انسان ښه جامې په تن وي او مخامخ قبلې ته وي او لنګوټه یې په سر وي. نو په لږ سر خو تلاوت کول دا یو لویه بې ادبي ده د قرآن کریم سره. که نارینه لږ سر تلاوت کوي او هم دا شان که ښځې، او هم دا شان په فتح القدیر کې راځي د امام ابن الهمام رحمه الله، هغه یو څه مسائل لیکلي دي. بیا وایي یستحب لمریدها ان یلبس احسن ثیابه ویتعمم ویستقبل. همدا شان المحیط البرهانی پنځم جلد کې راځي، تبیین الحقایق اول جلد کې راځي. نور فقهای هم نقل کوي لکه کتاب النوازل، امداد الفتاوى، فتاوى دارالعلوم زکریه. او همدا شان په تفسیر القرطبي کې راځي په آدابو د قرآن کریم کې لیکي چې د آدابو څخه یو دا ده چې باید لنګوټه په سر وي. نو په لږ سر خو په اولا طریقه باندې لویه بې ادبي راځي، باید په پټ سر باندې تلاوت وسي، یا به ښځې په پورینه باندې ټکري باندې سر پټوي، او د نارینه‌و لپاره بهتره عمامه لنګوټه ده، او که هغه نه وي خولۍ باید په سر وي، په هغه کې تلاوت وسي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.